چې ملګری مې درته ووایي او ملګری دې راته ووایي که نه نو په دنیا کې دا قصه پوره ختمه نه ده خو دنیا کې به دا بدنونه جدا کېږي داسې چې یا به دې خاورو ته کوزوم یا به مې خاورو ته کوزوي او بیا د دې نه اخوا امیدونه دي چې د عرش په سوري کې به د قیامت په ورځ را جمع کېږو بیا اخوا امیدونه دي چې جنت کې به بیا یې راوځی کېږو دې ته ملګرتیا وایي د الله دپاره او رښتینې ملګرتیا په ځان باندې به بل ملګري له ترجیح ورکوې که ته وږی هم پاتې څه خبر نه خو چې ملګری هم ووړي که ته بیمار هم پاتې شي خو چې ملګري ته درد او تکلیف نه دا ملګرتیا د مسلمان ده او دا موږ ته شریعت ښوولې ده دا موږ ته شریعت ښوولې ده چې ډېره کمه نن سبا هغه په نظر راځي او حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي خیر الاصحاب عند الله خیرهم لصاحبه د الله په نزد غوره ملګری کوم یو دی کوم چې د ملګري دپاره غوره دی